شبیره ها ما چې تا ته وی غسخې دا دی وای دا استاد د کور مخې ته ولاړ دی یو مسلمان اوږد شوي خو عقل دکې نشته که نه په دغه ځای کې پوه شه چې رزق د کور مخې ته راغلی صرف حلالول غواړي حلالولو خو اوس بیا شو دی د خیره زه خو یم چې مریجي به پرې وکړو مړه و خدای دې بی خو نه باسه په حرام شي مریجي نه کېږي دا حرام دی مړه حرام نه دی مړه ته صبر وکړه حلال به یې کړو مړه هلکه زه خو یم حلال به یې کړو حلال حلال دی حلال خو دی خو زمونږ دا کار حرام دی خوله حرامه ده زمونږ دا شی څه نیمچه غونته کې دی مړه نه دی نیمچه څه نیمچه مریجي خو پرې وشي که نو په هر ځای کې خپل مطلب او مقصد او پیدا لټی پوه شوې ډېر رزیل شیخ یې هغې له به چېرته بل ځای کې چانس و اوس میلمانه راغلي او ډېر د لرې لرې نه راغلي دا شی بوزه شا به چې حلالوې مړه زه خو یم بوزم مړه دا اوس چانس دی که نو هلکه مریجي په دې نه کېږي وایم پوه شوې په دې به د قاري صاحب نه تپوس وکړو بیا به ورله لین برابر کړو اوس دا مخکې که شابه مړه نو زما دا خبره به دې منل وه مړه اوس چانس ته تیار مړه ځکه نه اوس خو څوک ویني خدای دې بې خو باسه راځه بارې راشړه بارې راپسې نو زه نو راشړه نو یا مشره د سهار د رڼه وچینګه سخی خو مادر اوسه استاد مخې مې دغلته وتړو نور مې دې مرۍ ته نه شو تړلی هلکه ما ته خو څو کسان وویل دا خو دا غل پیپر نه تا اخیستلی ګڼکپ نه مسلمان له خدای دا چل څوک کوي سخی دې بولنه په بل چا دې خرڅ کړو او زما سره دې دوکه وکړه مړه یاره تا ته زه سغل ښکارم زما نوم ټینالي بیپاري دی په علاقه مې یو غټ نوم پروت دی او دا مړه دا چې اپړې دوپړې شان والا خبرې نه دي ششنېږي به نه داره ششنېدو خبرې نه دي او زه د بېمانۍ کار هم په ایماندارۍ کوم کټکه مړه اریان یم چې دا سخی ران چا چپه کړو یاره بابا نن ډېر شوي دي چا رانه سخی چاته کو زویه داسې راته ښکاري چې د خپلو راته مخ سترګې خړې دي او کیدای شي ګودونه یې پټ کړی چېرته کې مړه د دې نه خو چې مې دا سخی په تا خرڅ کړی نه وي نو ښه به وه حیران یم ونې دې سخی تړلی و او غیب شوی دی نشته چې څه شو چاکولټیټي زه ماریان یم کو ځمکې وخوړو کو با واوالوتو او کو اسمان ته وختو یار پهلوان داسې راته ښکاري چې سخی چې د پیرانې و او ووالوتو مرګرو خبر شوی یاره د اسخي اډو پته ونه لګېده یاره حیران یم چې د اسخی به چا پټ کړ هلکه دغه هلکان څه سخی کوي خدای دې خیر کړي چې دغه سخی نه یادې کوم چې موږ پټ کړلی او خوړلی و دی چاکولټیټي زه ماریان یم کو ځمکې وخوړو کو با واوالوتو او کو اسمان ته وختو هلکه دغه خو پرېږده خو دغه سړو هم څه سخی شروع کړو یاره ته ورېږه ځم پسې یاره سخی چې پیرانې و سخی ووالوتو زه ماریان یم یار چې دا څنګه ورک شو یار نو سخی څه شو هغه ووالوتو که نه سخی ووالوتو زه ته هم نه یم خبر یار هلکه تاسو څه سخی کوئ زه ته د هغه ځینه په تماشه یم سخی لاړ او سخی راغی دا کم سخی و موږ د سخي بس نه دی کړی موږ خپل بس ونس کوو د سخي چا بس کړی چې ته پکې راغلی او د سخي بس کوې موږ خپل بس کوو ما دا خپل څه مسله وه هغې کې لګیا و سخي بس موږ نه دی کړی ته لیونی شوی مونږ خو د سخي بس نه دی کړی یار مونږ خو خپل بس کوو د دې هلک څه مسله وه باغې کې خبرې کولې ښه یاره خفه نه شئ په ما باندې د وختي نه څه سخی لګېدو نو ما یې کیدای شي دوی به سخي باره کې څه خبره کوي خو د دې هلک څه مسله ده یاره که زه پکې څه هیلپ کولی شم نو چې وکړم د سره څه مسله ده یار جینه څه داسې مسله نشته دی جی خو د دې هلک څلورم واده دی او هره ښځه چې ده که نه میاشت بعد مري نو ما ده ته وی چې ما ته دا ټریک وښی چې دا ښځې څنګه مري زه هم د خپلې نه ډېر تنګ راغلی یم هلکه کمالي سړی خو یې لکه یوه میاشت بعد چې کوم دی ستا ښځه الوتي او دا تازه ښځې کې او ته څه غوړ زیړ ګرځي په خدای یقین وکړه یاره چشمې مشمې او لینډ دینډ او هسې ګورې دا ټریک که زما په کار شو ما ته به بیا وښیې ښه هلکه شفیره مسلمانه خبر خو نه شوې نه وایي خدای خدای مړه یاره چې په کومه لار ځم او چاته ګورم جو لګیا دي سخی کوي خو سخی کوي هم نو هسې زما په دې غوږونو لګي یاره هلکه دا خبره خو ما تا ته هم کول یار زه چې په کوم طرف ځم که نه چې څوک سې کوم نو یاره وایي دا سخی او دا سخی یار دا په ما باندې هم لګي دا څه چل را باندې وشو یاره مړه مسلمانه زه اریان یم چې هر ځای کې سخی خو ځان الله دې خیر کې خو چاته ګوره خپل راز اوټ نه کې ګوره او که نو مړه موږ پکې ونه ډتې سړیا چې ما واوس که نه مړه زه مقصد خپله خبره کوي چې دا چې دا هغه سخی کوي ما ته چې پټ کړ دی مړه هسې جنجال لا جوړ شو دماغ کې سملاستل یاره
الله دې خیر کړي ته چېرته ځې زما کور ته ځم مړه سړیا پلار مې وختي نه ریمونه کوي وایي ته راشه وایي څه لازمي خبره ته کومه سړیا او زه هلته ځم الله دې خیر کړي داسې نه چې لاړ شالته هغه ته ځه سخی وکړې لړۍ جوړ کړې ځه ځه خو خیال کوه غورې هر څه چې چا کړي دي خو خپلو را سره کړي دي خو ځه الله دې خیر کړي ګورو مخکې چې څه کېږي بابا هغه تک سپین ښکلی سکی و ماله به بله وي زه به سیدې خبرې صحیح ده زویا په کور کې هم دادا لګي دی سخی سخی کوي هغه به بله خبره کوي او په ما سخی سخی لګي هغه دی لوپر رور دې م راغی لکه ته دې خو راشه درالم دادا درالم ته راشه لوپر دې کې کښېنه چېرته ورک شوی د سان غیبې دلته کې بهر ته وتی وم دادا خیر دی څه چل دی ډېر غوسه ښکاري ولې خیر نه دی که نه لوپره سخی و اخیستی و بهر ونې ته وتړلی و او هغه چا بوللی یاره چې دې غوږونو له مې اوس څه وشوې دادا اوس یوه خبره کوي او په ما بیا سخی سخی لګي خو خیر دا ټیم چې کوم دی که نه په دې زه پوه شوم چې دادا څه وایي دادا زه ستا په خبره پوه شوم لاړ به شم بازار ته سبزي به هم راوړم او ستا تور اوږده باتنګڼ خوښي او بادرنګ خوښي ابه دله هم راوړم بې فکره شه ښه و د باتنګڼ بچیا زه تا ته د باتنګڼ او د سبزي خبرې نه کوم زه تا ته د سخي خبره کوم هغه سخی و بهر تړلی و هغه چا بوللی بیا سخی دادا زه په دې خبره هم پوه شوم اوړه به ورسره هم راوړم او چیني به ورسره هم راوړم نور څه ویښ شه تا چې هغه 50,000 روپۍ سهار راکړې که نه ما په هغې سپین سخی اخیستی و زموږ هغه پخوا کې دغه چې دی دغه بېپاري هغه بېپاري هغه دماغ دې هم ګډوډ کړي دي تا چې 50,000 روپۍ راکړې وې په هغې مې سپین سخی اخیستی و ما یې تاسې لوپر ګرځې نو هغه به ځانه ساتې چې ته لږ 100 روپۍ به دله وګټي هغه چا پټ کړلی زه تا ته هغه وایم دادا هغه سپین سخی یې تا اخیستی او زما په پیسو دې اخیستی سخی خو لاړو سخی خو لاړو د بل چا شو اوس جړېږه ای زړګیا او اوس جړېږه ای دادا سخی خو لاړو او لاړو ولې سخی چېرته لاړو دماغو دې کار پرېښود کو دادا سخی خو لاړو هغه به اوس د کډر په پیپونو کې هم وتی او ته یې په دې دنیا باندې ګورې کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې ستا به د کوهي په غاړه لار شي سخی ما پټ کړی او په خپلو ملګرو مې خوړلی دی